السلام علیکم ورحمت الله. طیب الله سے محترم پوښتنه کړې ده چې په نیمکاره باندې د یو حیوان نه فایده اخیستل دا څه حکم لري؟ نو دا مسله د علماو ترمنځ لږ اختلافي ده. ځینې علما دې ته جواز ورکوي او ځینې وایي چې دا ناجایز ده. کوم علما چې دې ته جواز ورکوي هغوی وایي چې دا د عامې اجارې په شان حکم لري او عامه اجاره جایز ده، نو دا هم جایز ده او دې ته اجاره بالزواید ویل کېږي. او په دې اطراف او کلیوالو علاقو کې ورته ځینې خلک په نیمکاره باندې یو حیوان نه فایده اخیستل ورته وایي او ځینې خلکو ته پنډوسی وایي. نو دا کار جایز دی په راجح قول د علماو کې او دې احکام به د عامې اجارې په شان دي. یعنې که دغه حیوان د دې کوم سړي ته چې ورکړی شوی د دې سره هلاک شو مړ شو، نو په دې باندې بیا ضمان او تاوان نشته دی، مګر که ده پې تعدي کړې وه، ده پې زیاتی کړی و، ښه ساتنه یې ترې نه وه کړې، نو بیا پې تاوان شته. او په جواز باندې دلیل هغه واقعه د موسی او د شعیب علیه السلام هم ده. شعیب علیه السلام چې کله موسی علیه السلام په دغه باندې ونیو په مرزورۍ باندې او هغه سره یې کار کوو ګډې بزې ورله ساتلې، نو وروسته وختونو کې بیا د شعیب علیه السلام د دغه دپاره تنخواه مقرره کړه د موسی علیه السلام دپاره او تنخواه یې په دې شکل کې وه. موسی علیه السلام ته یې وویل ته زما دا ګډې بزې ساته، که دې ګډو بزو داسې مثال په طور باندې یو سور رنګ کې بچی راوړه هغه به ستای، او که د سور رنګ نه غیر نور بچي راوړه هغه به زما وي. نو دغه هم نیمکاره ده او د هغې ته هم پنډوسی ویلی کېږي. نو دا په راجح قول د علماو کې جایز ده، دې کې څه حرج نشته دی او جایز ځکه ده چې یو مشابهت د دې د مضاربت سره هم دی. مضاربت کې یو سړی مال راواخلي بل یې ورکړي چې ته پې کار کوه، ګټه به دواړو نیمه. نو کوم سړی چې بېکار کوي هغې خو په دې پیسو کې هېڅ برخه نه وي، صرف د هغې برخه په همدې کار باندې وي. نو دې کې هم د حیوان د یو کس وي او د بل کس د هغې د ساتنې او د هغې حفاظت او د هغې رعایت دغې باندې ترې خپلې فایدې اخلي. نو دا یو جایز عمل دی، انشاءالله دې کې څه حرج نشته دی. والله تعالی اعلم.